ښاغلي زلمي زیارکښ حسن صیب لیکلي منصوریان چیرې دي؟ کاش یوه کلیوال له علم، سیاسي ماحول او مطالعې څخه لرې افغان ویلی وای، خو نه یو لوستی افغان. د ملت سیاسي شعور دومره ځپل شوی دی چې لا هم د منظور پښتین په پېژندنه نه دی توانېدلی. د افغانستان د اوسني دولت له لوري پر پي ټي ایم بندیز لګېدلی دی. د منظور پښتین نوم یادول ګناه کبیره بولي. د نوم په اخیستلو یې شاعران له سټېجونو لرې شوي دي. د ګیلمن شهید د جنازې لمونځ ته اجازه نه ورکول شوه. د پي ټي ایم غړي یو یو زندانونو ته وړل کېږي. رسنۍ یې منفي تبلیغات پسې کوي. ملا یې د کفر ټاپې پر وهي. چارواکي یې په مختلفو تورونو بدناموي. خو د جګړې په ورځ یې پوښتنه کوي چې منظوریان چیرې دي؟ کاش تاسو د منظور په ځپلو کې د پنجاب ملګرتیا نه وای کړې. کاش تاسو منظور ته د قوت جوړونې موقع برابره کړې وای. کاش تاسو د منظور په څنګ کې درېدلی وای. کاش تاسو منظور ته په افغانستان کې آزاد ماحول برابر کړی وای. کاش تاسو د منظور پښتین خلاف د پنجاب د تبلیغاتي جګړې برخه نه وای جوړ شوي. کاش ستاسو په پوهنتونونو کې د منظوري فکر د ځپلو هڅه نه وای شوې. نن به ستا سوال معقوله بڼه درلودله. ستاسو د هر څومره ځورنې باوجود هم منظور د وطن د دفاع په لومړنۍ سک کې ولاړ دی. پر افغان وطن د بمباریو غږ له منظور پرته چا پورته کړی دی؟ یوازینی شخص منظور پښتین دی چې دا غږ یې نړیوالو سټېجونو ته رسولی دی. همدا تازه یې د برطانیې او ډنمارک احتجاجونه اعلان کړي دي. تر دې مخکې په کاناډا کې احتجاج وشو. د پي ټي ایم ټول غړي اخته دي. په منظم ډول یې د دې ناروا بمباریو غږ په ټولنیزو رسنیو پورته کړی دی. هغه ولسونه چې د پاکستان او افغانستان په جنګ کې به د پاکستان پوځ په ملاتړ راوتل، هغوی ټول منظور پښتین چپ کړي دي. هغه قبایل چې د پاکستان په دفاع کې به د افغانانو سره جګړې ته راوتل، هغوی ټول په کورونو کې ناست دي. د پښتونخوا ټول پښتانه له پاکستانیت څخه بیزاره د افغانیت چغې وهي. دا هر څه په داسې وخت کې کېږي چې افغانستان او پاکستان دواړو دولتونو پر پي ټي ایم بندیز لګولی دی. دلته چې منظور پښتین هره خبره کوي، د دې ډېر لوی قیمت پرې کوي. د پاکستان زندانونه د پي ټي ایم په غړو ډک دي. د دې وطن هره لویشت د منظوریانو په وینو سره ده. په دې وطن کې د افغان نوم یادول واجب القتل ګناه ده، خو منظور یې په جار یادوي. منظور پښتین د پاکستان په سخت تشدد او نه امکاناتو پر ټوله پښتونخوا افغانیت خپور کړی دی. پي ټي ایم نظامي ډله نه ده. رادار نه لري، میزایل او توغندۍ نه لري چې د پاکستان جټ جهازونه وولي. تاسو چې په ټول دولت دا کار نشئ کولی، منظور پښتین یې په تش لاس څنګه وکړي؟ هیله ده د افغانستان اوسېدونکي منظور پښتین وپېژني، مجبوریان یې درک کړي. منظور پښتین د هغه پوست په غېږ کې مبارزه کوي چې تاسو په کابل، ننګرهار، کندهار او پکتیا کې بمباروي. او په آخر کې یوه پوښتنه کوم، منظور پښتین د پنجاب خلاف مبارزه کوي، د افغانستان دولت ولې بندیز پر لګولی دی؟